سلامونه او مینه اندرونو تاسې چې هر کله د یو ټولي د یو حزب د یو پارټۍ د یو غورځنګ ملاتړ کوئ او تر شا یې ودرېږئ مخکې د دې نه ورباندې فکر وکړئ چې ستا په ژوند کې دغه ګروپ دغه ټولي یا دغه حزب دغه غورځنګ تاسې دپاره څه کړي دي د دوی مقصد باندې ځان پوه کړئ د دوی په ژوند باندې د دوی د مخکینی مشرانو د دوی د اوسني مشرانو دوی چې کله خبرې کوي د دوی مقاصد د دوی لاسته راوړنې وګورئ وایي سنجوئ تاسو ته یې ګټه څه ده ولس ته یې ګټه څه ده سیمې ته یې ګټه څه ده خاورې ته یې ګټه څه ده چې کله تاسو ښه مطمئن شوئ چې دا ستاسو دی تاسې دپاره هلې ځلې کوي د هغې وخت وګورئ چې څومره وخت وشو چې دوی مبارزه کوي او څه یې لاسته راوړي دي که تش په خبرو باندې ځان تیر باسي او تاسې تیر باسي د هغوی ژوند وګورئ چې د هغوی په دې حالو ځلو کې ستاسو په منځ کې د تاسې نه څومره ګټې دي آیا یوازې چوکۍ دپاره چې ستا په عمر کې دوی تل چوکۍ لاسته راوړې ده او ستاسو په سر سیاست کړی دی او ستاسو په سر سوداګانې کړي دي هیڅ وخت دغسې په پټو سترګو باندې په چا پسې مه ځئ دا په تاسې کې ځای پیدا کوي لکه څنګه چې موږ او تاسې د علماء کرامو نه اورو یو انسان یو ګناه وکړي بله وکړي زړه یې تورېږي بیا دومره بې ننګه بې غیرته بې وجدانه شي چې هر څومره بد کوي په ده باندې بد نه لګېږي نو کله چې دی اول خو په جذباتو کې راشي د چا ملاتړ وکړي بیا وروسته همداسې شي لکه څنګه چې هغه وي الله مو ښاد و آباد لره ژوندي اوسئ دا ژوند ډېر لوی مقصد لري تش لوبې ورسره مه کوئ